أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. 11 ماده 5 اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده. د نهضت او ترقۍ دپاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق څه شوه؟ اول، صدق یا رښتیا ویل. په ټولو کارو کې باید صادقه واوسو. دوهم، امانت. په هر کار کې باید امانتکاره یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین و. دریم، وفا. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټوله ژوند کې وفا ملګرې وه. څلورم، اتقان، یعنی هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله تخطیط او عمل په 100 کې 100 صحیح او پر ځای و. پنځم، عمل یا امید. دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي. د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید ناامیده نسو. تاسې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه او څه ډول د خپلو اصحابو معنویات په دغه خوی سره ورلوړول. هیڅ وخت نه ناامیده کېده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حبیب دی چې نه ناامیده کیږي، او نور خلق هم نه ناامیده کوي. او هغه څوک کښته او ناکامه دی چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي. ناامیدي په خلقو کې مه پیدا کوئ. امید د کامیابۍ لار ده. 12 ماده د ملت او رعیت د رای او نظر احترام. د خلقو د رای قبلول، خلق په آزاده سره خبرو ته پرېښول. دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې عملي کول. تاسې نه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې د یوه سړي د رای په سبب خپلې نقشې ته تغییر ورکړي. د خندق په غزا کې یې د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په رایه سره په جنگ کې یوه نوې طریقه اختیار کړه. د خیبر په غزا کې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله دغه ځای د اړولو دپاره مناسب نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حاضر یا حباب، او هغه ځای ته تغییر ورکړي ځکه د هغه خبره صحیح وه. نو د ملت او خلقو د فکر او نظر احترام کول او د هغو خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي. او که چیرې قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوي یو ځکه خلق او د خلقو رای زموږ سره دي، د معارضې یا منافس یا په اوسنۍ اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلی سو، دلته نو نهضت او ترقي په وجود نسي راتلی. نهضت او ترقي بې له احترامه څخه د خلقو د رایې نسي راتلی. که د خلقو رایه او نظر واورېدل سي، په هغو کې دغه حس پیدا کیږي چې موږ د دغه وطن یو او زموږ رایه قابل د اعتبار ده. او بې له دې څخه چې د خلقو یا ملت و رایې ته اعتبار ور نه کړه سي، که موږ هر څونه د ترقۍ نارې هم ووهو فایده نه لري.
14 ماده په خبرو او بیان کې د خلقو او ملت حریت او ازادي. ورونو بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکم، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی. څوک د زما څخه په واضحه او صریحه خبرو نه خفه کیږي، ځکه زه نسم کولای چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په بیانولو کې د بل چا مراعت وکم او دغه حق خبرې په دې سبب سره کوم چې د قیامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې د دغه حق ویلو سره ودرېږم او ورته ووایم یا رب ما و خلقو ته حق وویل، هغه چې پر ما و د هغه تبلیغ مې وکړي. ورونو تر څو چې و خلقو ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او ازادي ور نه کړه سي، دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي. ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک و نه کولای سي چې د خپل وطن په باره کې وږغیږي، د دغه خبرې او نظریات سانسور سي، د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي، حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم. 14 ماده د نهضت او ترقۍ دپاره یوه داسې قائد ته ضرورت شته چې خلق د هغه پر شاوخوا راوګرځي او راټول سي. تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودی. حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاستدان که عسکري قومندان و، رهبر که قائد و، حاکم که نبی و، خو موږ وایو هغه دغه ټوله و. هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند و. نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول سي او محبت ورسره ولري، د خلقو غمخور وي او په ایمان و نه شرمیږي. یوازې په مناسباتو کې د ایمان خبرې نه کوي، بلکې په هر لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکښې موجود وي. نهضت او ترقي بې له دغسې قاعده په وجود نسي راتلای. 15 او اخیره ماده ایمان د کامیابۍ سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرامو ولې خندق کیندي؟ که ایمان نه وای ولې یې په خندق کې قرباني ورکولې؟ که ایمان نه وای ولې یې په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل؟ که ایمان نه وای ولې یې د حدیبیې صلح قبلول؟ که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولې وژل کېده؟ که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. ورونو هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقي غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري، په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې هغه د دین او ایمان ژبه ده. هغه مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوچنیان، په وجدان او ضمیر کې شخ او پروت دی، د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایې موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقۍ دپاره کار وکړي، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري. ځکه د دغه کار دپاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نشته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایې بېسوادي ورکه کوي چې اجر لطفا فتا واړوه. که یو قائد
یا رهبر، یو رئیس یا حاکم و خپل ملت ته په خطاب کې ووایي موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د ده دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقۍ دپاره کار وکړي. دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري، ځکه د دغه کار دپاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایي بېسوادي ورکه کړي چې اجر او ثواب حاصل کړي، مځکه په زراعت سره آباده کړي، الله جل جلاله به اجر او ثوابونه درکړي. کوچنی کوچنی فابریکې راوړي، د وطن څخه بیکاري او غریبي لرې کړي، الله جل جلاله به در باندې ورحمیږي. د دغه خطاب نتیجه مثبته او ایجابي ده. که د ایمان د ترقۍ څخه جلا کړي پوه سه چې کامیابي لاسته نسي راوړلی، او دا شی په کلو کلو تجربه سوی دی. موږ داسې یو قوم یو چې الله جل جلاله په ایمان سره معززه کړي یو. که موږ نهضت او ترقي بې له اسلامه په بل شي کې وغواړو، الله جل جلاله به مو ذلیله کړي. دا زما قول نه دی، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دی. که څوک د هغه د نظر څخه مخالف نظر لري هغه سهوه او خطا دی. دین زموږ د رب عز وجل د طرفه زموږ ساتونکی او زموږ کامیابه کوونکی دی. الهي دین الله جل جلاله د دې دپاره نه دی نازل کړی چې موږ ځینې وبېرېږو یا د موږ بدبخته کړي. نو ځکه موږ وایو چې و دیني خطاب او بیانیو ته باید ترقي ورکول سي. دا هغه 15 مادې یا نقطې وې چې موږ یې د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم څخه په اختصار سره را ایستلی سو. نو اوس د دغه سیرت تر اورېدلو یا مطالعه کولو وروسته ستا څخه څه شی غوښتل کیږي؟ فقط 2 شی باید عملی او په ځان کې موجود کې. اول، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ډیر زیات او شدید محبت، داسې محبت چې ستا زړه او وجود ټول په ډک وي. تا چې اوس دغه ډیر شمېر فتې واورېدې یا دې په دغه لوی حجم سره د سیرت کتاب مطالعه کړي، آیا ستا و زړه ته لار ونه کړه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم محبت دې په زړه کې ځای ونه نیوی؟ دا معقوله نه ده. که ستا زړه ډبره نه وي خامخا دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د محبت احساس پیدا سوی دی، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډیر خوښ لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من اهله وولده وماله ونفسه التي بین جنبیه. یعنی تر هغو پورې د چا ایمان پوره او کامل نه دی چې زه د ده تر کورنۍ، د ده تر اولادو، د ده تر مال او د ده تر ځان و ده ته خوښ نسم. نو موږ مسلمانان باید خامخا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه اندازه سره خوښ ولرو چې تر دغه ټولو شیانو راتیر وي. او د دغه محبت دپاره ستا کومک کوونکی په دقت سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت اورېدل دي. دوهم، د دغه اوسه څخه ته باید په دې فکر کې سې چې زه باید په مځکه کې اصلاحات راولم، ځکه ته د رسالت خاوند یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امت یې، او دغه رسالت ستا په غاړه کې امانت دی. وګوره، په هر شي کې چې ته مهارت لرې په هغه شي کې د مځکې او انسانانو په اصلاح پسې سه. زما مقصد دا نه دی چې ټول خلق دې شرعي او دینی تعلیم وکړي، بلکې دا د ځینو متخصصو علماو کار دی. که هر یو په شرعي علومو مشغوله سي دغه نور کارونه به و چاته پاته وي. هر یو باید په خپل قدرت
او مهارت کې عمل وکړي. هو د دین څخه باید دونه زده کړه سي چې خپل دین وپیژنې او خپل اعمال د شرع سره موافق اجرا کړي، حق او باطل سره وپیژنې. خو تعلیم، صحت، زراعت، تخنیک او داسې نور علوم هم باید ولرو چې امت مسلمه پر خپلو پښو ودروو او د مځکې په اصلاح کولو سره مو د خپل رب جل جلاله عبادت کړی وي. که د رسالت د رسولو په نیت سره ته ژوند وکې، انشاء الله په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری یې. هغه کسان چې د رسالت د رسولو دپاره ژوند کوي هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری وي. هو ټول امت د تراویح لمونځ کوي، ټول امت د قرآن مجید تلاوت کوي، ټول امت ژړلي دي او دعاوې یې کړي دي. خو په جنت الفردوس کې به څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری وي؟ هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ډیر محبت لري او هغه څوک چې د رسالت په رسولو کې ډیر زیار او زحمت باسي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته د رسالت رسول د ده علیه الصلاة وسلام د امت پر غاړه امانت دی. ورونو، ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت څخه په اختصار سره دغه 15 ذکر سوي مادې راوایستلې. ته باید رسول الله صلی الله علیه و وسلم په داسې اندازه سره خوښ ولرې چې په هر قیمت سره چې وي د مځکې د اصلاح دپاره حرکت در پکښې موجود کې. ځان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امت وبوله او د هغه پر لار رهیسه. الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد. محترم ورونو، د ویلو دپاره ډیر څه لرم خو تر دغه زیات اوږدوالی لازم نه بولم او دغه بحث به په شکر او مننه سره پای ته ورسوم. شکر او مننه د هغه چا چې د دغه عمل د پوره کولو او کامیابه کولو دپاره یې زما کومک او مساعده کړې ده. خو اول او تر ټولو لوی شکر د هغه الله سبحانه وتعالی شکر دی چې موږ ته یې دا راښولي دي چې د خلقو شکر ادا کړو. مګر موږ نسو کولی چې د رب عز وجل الملک العظیم تر شکر څوک د مخه کو. زموږ رب هغه الله سبحانه وتعالی دی چې قسم قسم نعمتونه یې راکړي دي. دا هغه رب عز وجل دی چې د دغه سیرت د لیکلو او بیانولو قدرت یې راکړي. دا دونه لوی نعمت دی که زه ټول عمر و خپل رب ته سر پر سجده کښېږدم بیا یې هم شکر نسم ادا کولی. او دا مې خوښه ده چې زه په دغه عمل د خپل رب عز وجل سره ملاقسم او د قیامت په ورځ ورته ووایم یا رب، زه عنایت الله خو دغه دی د ډیرو ګناهو سره سره درته راغلم، مګر دا امید لرم چې دغه عمل مې قبول کې او زما په نیکیو کې را حساب کې. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا بكرة واصيلا. او تاسې هم د خپل رب عز وجل شکر او حمد ادا کړئ چې د دغه پاک سیرت د اوریدلو یا مطالعه کولو قدرت یې درکړي. په والله په دغه سیرت پوهېدل او د هغه زده کول الهي لوی نعمت دی چې د هر چا نه دی په نصیب سوی. او دوهم شکر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی. ورونو، په والله دا ممکنه وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هغه کسانو ته شرا وکړي کم چې پر ده علیه الصلاة وسلام یې ظلم کاوه، عذابونه او آزارونه یې ورکول، د ده علیه الصلاة وسلام سره یې جنګونه کول او د ده
صلی الله علیه و وسلم په شرع دي هغه قومونه او ملتونه نیست او نابود سي. مگر نبی الرحمه رؤوف او مهربانه رسول الله صلی الله علیه و وسلم شرع نه ورته کول. دا ولې؟ ځکه چې زه او ته مسلمانان او مؤمنان راووځو. الله جل جلاله دې زموږ د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. یا رسول الله تا صبر کاوه، هغه آزارونه او تکلیفونه دي د دې دپاره قبلول چې موږ مسلمانان راووځو او بیا ستا سیرت بیان کو، ستا په مبارک حرم او روضه کې لمنځونه وکړو، د کلام الله قرآن مجید تلاوت وکړو او بیا د الله عز وجل په رحمت جنت ته ولاړ سو. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه. یوازې دا نه چې موږ مسلمانان درته ووایو جزاک الله خیرا، بلکې پر ټول بشریت دا لازمه ده چې درته ووایي جزاک الله خیرا، ځکه ته وې چې و ټول بشریت ته دې د نهضت او ترقۍ لارې ور وښولې. ورونو تاسې پوهیږئ چې ټول عالم او بشریت چې په هر ځای او په هر دیانت سره وي و دې ته اړ او محتاج دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه زده کړه او تعلیم وکړي، د ده صلی الله علیه و وسلم څخه د بشریت قوانین زده کړي، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اداره، پلان جوړول، سیاست، حلم، صبر، جنگ، صلح او د ژوند ټول اخلاق زده کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، الله عز وجل رجه ډیر ډیر حمد او شکر وي چې ماته د دغه سیرت النبی صلی الله علیه و وسلم د پوره کولو دپاره ژوند، صحت او توفیق راکړي. تقریبا د 2 کلو راهیسې زه د دغه سیرت په لیکلو او جمع کولو مشغول وم او نن ورځ چې د شنبې ورځ ده د 1427 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 4مه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې هم 4مه ورځ ده او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې 25مه ورځ ده. د دغه سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم د ټیپولو یا ثبتولو څخه فارغه سوم او غواړم چې د دغه لیکل سوي سیرت څخه کتاب هم جوړ کم ان شاء الله تعالی، چې دا کتاب به د پښتو او پښتنو ورونو په کتابخانه کې یوه علمي ذخیره زیاته کړي او الله عز وجل دې زما څخه قبول کړي. محترم ورونو، که تاسې غواړئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم څخه اعظمي فایده حاصله کړئ نو یې ډېر زیات واورئ. په یوه یا 2 واره اورېدلو سره د یادولو وړ فایده نسئ ځینې اخیستلی. زما په فکر او مشوره خو یې باید تر 100 واره زیات واورئ چې د خپل رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عظمت پوه سئ. په داسې اندازه سره مو باید په حفظ او یاد کې پاته وي چې څوک د یوې قصې سر درته بیان کړي، نوره پاته قصه ته ورته پوره کړې او کوشش وکړئ چې په خپلو اولادو یې پوره واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.